tend to او used to دا موږ کله استعمالو او د دې ضرورت موږ ته کله وي. د دې نه مخکې موږ په want to، په need to او په have to باندې یو کمپلیټ ویډیو جوړه کړې ده. که تاسو هغه نه کتي نو اول مهرباني وکړئ هغه وګورئ او بیا دې ویډیو ته راشئ. tend to او used to که چېرته تاسو دا یو څو الفاظ زده کوئ نو ستاسو پورا انګلیش کنورسیشن زده کړه وکړه. مطلب د دې نه مخکې موږ په want to، په need to او په have to باندې پوره ویډیو جوړه کړې ده او د هغې سره دا اوس tend to او used to هم دی. که چېرته موږ د 15 الفاظ په پښتو کې زده کړو او په انګلیش کې استعمالو نو دې به موږ ته ډېره پیدا وي. ځکه چې زه تاسو ته لږ د دې شارټ شانتې اورویو درکړم چې موږ مخکې کومه ویډیو جوړه کړې وه. په هغه کې موږ want to موږ ویل چې دا موږ د خواهشاتو اظهار چې کوو نو بیا موږ want to په مدد سره دغه اظهار کوو. او need to موږ هله استعمالو کله چې موږ د خپلو ضروریاتو اظهار کوو او لږ شانتې have to موږ هله استعمالو کله چې موږ د خپلو مجبورینو اظهار کوو. اوس په دې ویډیو کې موږ tend to کله استعمالو او used to کله استعمالو. نو دا خبره دې ستاسو په یاد وي چې tend to او used to دا موږ د دوو اپشنو دپاره یعنې د دوو خبرو دپاره استعمالو. tend to دا موږ په پریزنټ کې د داسې حالات دپاره استعمالو، د داسې خبرو دپاره استعمالو کوم چې زموږ عادت وي، یعنې کوم چې زموږ هیبټس وي د هغې دپاره موږ tend to استعمالو په پریزنټ کې، او کوم چې زموږ ډیلی روټین کوم کار موږ کوو د هغه دپاره هم موږ استعمالو tend to. کله چې یو کار کول زموږ عادت وي، یو کار موږ په روزانه بیس باندې کوو یعنې د روزانه بنیاد باندې کوو نو دغه لپاره به استعمالیږي tend to. او used to موږ هله استعمالو کله چې یو کار ستا په تیر وخت کې عادت و، یو کار به تا تیر وخت کې روزانه کوو نو دغه لپاره به استعمالیږي used to. که په اسانه درته ووایم نو tend to او used to دواړه د هیبټ دپاره او د ډیلی روټین دپاره استعمالیږي. او په tend to او په used to کې فرق دا دی چې tend to دا د پریزنټ هیبټس او د ډیلی روټین دپاره استعمالیږي او used to دا د پاسټ هیبټس او د پاسټ ډیلی روټین دپاره استعمالیږي. نو اوس راځئ د موبایل سکرین ته tend to او used to په ډیټیل سره زده کوو. tend to او used to. tend to تاسو ته څنګه ما مخکې ویل چې دا موږ د هیبټس او د ډیلی روټین دپاره استعمالو او used to موږ هم د هیبټس او د ډیلی روټین دپاره استعمالو. په دې دواړو کې ډفرنس دا دی چې tend to موږ د پریزنټ هیبټس دپاره استعمالو او د پریزنټ ډیلی روټین دپاره استعمالو، او used to موږ د پاسټ هیبټس او د پاسټ ډیلی روټین دپاره استعمالو. راځئ یو اگزامپل ته ګورو او ځان پې پوهه کوو. I tend to brush my teeth before breakfast. زه د سهار ناشتې نه مخکې خپل غاښونه برش کوم، یعنې دا زما عادت دی، اوس هم کومه نو دا زما عادت دی. I tend to brush my teeth before breakfast. دلته tend to استعمال شوی دی، دې مطلب دا دی چې دا اوس هم دا کار کوي، دا د دې عادت دی. He tends to tell lies. د هغه دروغ ویل عادت دی. اوس موږ د ډیلی روټین په باره کې خبره کوو. They tend to play cricket in the morning. یعنې هغوی روزانه د سهار کې کرکټ کوي، یا موږ روزانه سکول ته ځو نو بیا به موږ داسې وو we tend to school. موږ روزانه سکول ته ځو. امید کوم چې تاسو په tend to باندې پوه شوي وئ. اوس used to ته هم ګورو. په used to کې دا used to تاسو ته ما مخکې ویل چې موږ د پاسټ هیبټ دپاره استعمالو یا د پاسټ ډیلی روټین دپاره. لکه فار ایگزامپل دغه ایگزامپل ته ګورو کوم چې مخکې موږ ووه I used to brush my teeth before breakfast. د دې مطلب دا دی چې زما عادت و چې مخکې به ما د سهار د ناشتې نه مخکې غاښونه برش کول. I used to دلته استعمال شوی used to مطلب دا دی چې دا په تیر وخت کې عادت و خو اوس نه دی. اول ته tend to استعمال شوی نو دې مطلب دا دی چې اوس هم دا کار عادت دی. He used to tell lies. د هغه دروغ ویل عادت دی. دلته مخکې موږ tend to استعمال کړی، اوس موږ used to استعمال کو. نو مخکې مطلب دا و چې د هغه اوس هم دروغ وایي. He tends to tell lies
او دلته منګه یوز ټو استعمال کوو مطلب دا دی چې هغه دروغ ویل په تیر وخت کې عادت و اوس یې نه دی. he used to tell lies. د ډیلی روټین په باره کې چې کله منګه د پاست ډیلی روټین په باره کې خبرې کوو نو بیا به منګه یوز ټو استعمالو. لکه مخکې چې منګه یو کار په روزانه په بیس باندې کم کاو د ډیلی بیس باندې نو هغه چې منګه اوس په پریزنټ کې ایکسپریس کوو په انګلیش کې وو نو بیا به منګه د لپاره یوز ټو استعمالو. لکه فار ایگزامپل دغه بار ایگزامپل ته موږ ګورو they tend to play cricket in the morning. هغه به په سحر کې کرکټ کوي یعنی هغه اوس هم عادت دی د هغه روزانه په بیس باندې ډیلی روټین په بیس باندې کرکټ کوي په سحر کې. اوس دلته موږ د بل اگزامپل ته ګورو they used to play cricket in the morning. د هغې عادت و یعنی د هغې به روزانه په تیر وخت کې کرکټ کاو په سحر کې نو دلته یوز ټو استعمال شو مطلب په تیر وخت کې اوس یې نه کوي مخکې به یې کاو. we used to school. موږ به سکول ته تلو مطلب دا چې موږ به په تیر وخت کې روزانه سکول ته تلو اوس نه ځو. یوز ټو استعمال شو مطلب په تیر وخت کې به موږ دا کار کاو روزانه په بیس باندې او چې کله ټین ټو استعمال شي مطلب چې موږ دا کار اوس کوو. نو خلاصه ټین ټو موږ هله استعمالو کله چې موږ د هیبټس یا د ډیلی روټین په باره کې خبرې کوو او یوز ټو موږ هم استعمالو کله چې موږ د هیبټس یا د ډیلی روټین په باره کې خبرې کوو. ټین ټو او یوز ټو کې ډیفرنٹ دا دی چې ټین ټو موږ د پریزنټ هیبټ دپاره استعمالو او یوز ټو موږ د پاست هیبټ دپاره استعمالو. ټین ټو موږ د پریزنټ ډیلی روټین دپاره استعمالو او یوز ټو موږ د پاست ډیلی روټین دپاره استعمالو. نو امید کوم تاسو به دا ټین ټو او یوز ټو زده کړي وي. See you inshallah with another lesson. Until take care. خدا حافظ.